السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ته تاسو سره د فراز وای نه مخاطب یم او نن زموږ ټاپک دی بیروزګاري. ځکه چې په پاکستان کې بیروزګاري ډېر زیاته ده او خلکو ډېر تعلیمونه کړي دي، ایم فل یې کړي، پی ایچ ډي کړي دي. په پاکستان کې بیروزګاري بیا هم ډېر زیاته ده او تقریبا په 100% کې ټول ته 2-3% باندې داسې کسان دي چې ایته نوکري ملاویږي، مطلب جاب ملاویږي. او دلته زموږ یو کلیوال دی، هغه هم ډېر تعلیم کړی دی او ته بیخي نوکري سپورټ نه ده میلاو شوې. نن به موږ د هغه نه تپوسونه کوو چې تاسو ولې دا مړې تعلیم هم کړی دی او بیا هم ته نوکري نه ده میلاو شوې. نو تاسو موږ سره اوسئ، موږ به نن تپوسونه کوو ځکه چې د ډېرې ډیګرۍ هر څه اخیستې دي او بیا هم ورته نوکري نه ده میلاو شوې. نو تاسو موږ سره اوسئ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم منیب بھائی. وعلیکم سلام. منیب بھائی زه خبر شوی یم چې تاسو ډېر ایجوکیشن کړی دی، ډیګرۍ هم ډېرې اخیستې دي او تاسو ته بیا هم جاب نه دی میلاو شوی. نو دې څه وجه ده؟ دانش بھائی اور خصوص تاسو ډېر شکریه ده کوم، ډېره مننه چې تاسو دومره وخت موږ له راکړو، بیا زموږ کتونکو ته زموږ دا پیغام شیر کوئ. نو او ستاسو خبره ټیک ده، ما ډېر تعلیم کړی، ما ته اوسه پورې نوکري نه ده میلاو شوې. جی تاسو ته څه پرابلم دی؟ تاسو ته څه پرابلم و؟ کور نه څه پرابلم و چې تاسو نوکري ونه کړه، جو تاسو میلاویږي نه؟ نه جی ما ته خو دا پرابلم نشته او ما ډېر په غریبۍ کې تعلیم کړو، ډیګرۍ مې اخیستې دي خو بس تر اوسه پورې ما ته نوکري نه ده میلاو شوې. بس ډېر محنت مې کړی دی. جی تاسو تعلیم څومره پورې کړی دی؟ دانش بھائی ستاسو خبره په خپل ځای ټیک ده، ځکه چې ما ډېر زیات محنت کړی دی، تعلیم مې کړی دی، ما ته تر اوسه پورې هېڅ صله نه ده میلاو شوې. ما ډیګرۍ اخیستې دي، هغه اوس کور کې پرتې دي دراز کې. نو څوک دا به اوس څټو دي سر به څه کوو موږ؟ په دغه ډیګرۍ مې اخیستې اوسه پورې موږ ته هېڅ صله نه ده میلاو شوې. نو منیب بھائی تاسو تعلیم څومره کړی دا راته ووایئ. تعلیم خو تا ته زه بار بار وایم چې تعلیم ما ډېر زیات کړی دی، خو زه تا ته دې مار وایم چې ګوره ما تعلیم کړی دی، نهمه پورې ما تعلیم کړی دی او ما ته اوسه پورې نوکري نه ده میلاو شوې. او تاسو بېله خطا میکونه هم راغوښتي، په زخمونو راله مالګې جوړوئ زموږ د غریبۍ ته، او تاسو اوس زموږ بسې خندا کېږي. دا والې سړیه مړه ته یم بې خوبه سه یار کیمرامین صاحب ډېر راز دماغ خرابوي. تعلیم یې نهمه پورې کړی دی او ناست د جاب په تمه باندې چې ما ته به جاب میلاو شي. نو یاره مړه بس کیمرامین صاحب دماغ مې خرابېږي. دا کیمره بند کړه، بند کړه کیمره، دماغ مې بیا چاټېږي.